یو سړی هم مېلمانه به چې راله نو د ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه به چې مېلمانه به راله دی به کوتک راواغست او مېلمه به یې نه پرېښو کور کې یو مېلمه راغی ډېر معزز و دی اوس سړی کې خیال کوي چې که ښځې ته هم چې چای مې پخې کا یا روټۍ پخه کا مېلمه راغلی اوس مې ښځه خښته په لاس ورپسې راوځي څوک کور ته راغلی ښځې ته وایي چې ښځې خبره خو نه یې کړه وی نه وی یو ډېر لوی خان راغلی دی بنګلې دي او چمنونه دي او دولت دی او جایګیرې دی که د عزت وله ورکو نو ډېر څه به راکړي نو ښځه خو هم خر دماغه ده که ویل ښه نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېږو یو بنګله به رانه کړي ویل بنګله هم راکوي خو که تا عزت ویل الله چرګوړی راونیسه زه میړه یې چرګوړی رانیولی دی لال کړی دی او زر یې وله روټۍ موټۍ او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورته ویل خان په داسې بلا اوښتی یم که د دې ښځې نه دې خلاص کړم نو عمر ده به دې نیکي منم هغې ویل غم مه کوه چرګ مرګ یې راوړی دی خوړلي دي دا ښځه دې خان وویلې دې سړي ته چې دا په څنګه کور کې مړه اوسېږي زما یار یې په جونګړه کې اوسېږي راځه چې یو بنګله دله درکړم ښځه ورته وایي چې او خان خدای دې ډېر ښه ساته سړي ته وایي چې لږه سوجي نه کومه چې لږه حلوا هم بله وکړم ویل وکړه حلوا یې هم بله پخ کړې ده کډه تړلی چې ځو کډه د غریب څه وه خو لت کوپړی یې راغستي دي او په یو دوو خرونو یې بار کړي دي په یو یې کټونه یو دوه تړلي دي او پس یو بکسونه مکسونه ایښي دي او روان دي چې څه منځ یې مزل یې کړی دی د خان چې کتلي یو کوی په مخه ورغلی خانه کوی کې داسې کتلي دي ویله د قدرت مالکه ته څه لوی خدای چې په کوی کې دي چمنې او باغچې جوړې کړي د ښځې غېږ کې ماشوم و مېړه ته یې چې ته لږ ونیسه چې زه به ګورم خو چې دی ور منډه کړې ده چې کوی ته یې سر ښکته کړی دی خان رستو نه ټېله ورکړې چې غړم شوی ښځه لاړه کوی ته لاندې او دې سړي ته یې ویې زه مبارک شه د بلا نه مې خلاص کړي سړي ماشوم په غېږ کو کور ته راغی چې شپه شوه ماشوم جاړي چې ماشوم جاړي لکه خیال کړی دی چې که دا ښځه مې په تندر ولګه که هر څومره خرابه وه خو اوس دا ماشوم راته مري نو سهار یې پړی او بوکه اخیستې ده هغه کوی ته ورغلی دی ورکوزه کړې ده چې ورکوزه کړي چې راکاږي نو خیال به یې کړی چې دې بوکه کې به مې ښځه ناسته وي چې راویښېجو چې راخېجولې چې پاس راغلې ده اوس ښځه نه ده یو بله بلا پکې ناسته ده شیشکه غوندې پکې ناسته دا سړی ورته وایي چې څوک یې بیخ دي زه غورځوم دی ویل چې ومې نه غورځې ډېره نیکي به در سره وکړه چې ومې نه غورځې چې راویښېجوله څوک یې ویل زه بلا یم دې کوی کې اوسېږم نو ویل ولې راوختې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده دې سپېږمو ته یې راوسته د خدای قهر ښځه نه ده د خدای قهر دې سړي ورته ویل ښه ده نو اوس خو به ما سره نیکي کوې چې دې بلا نه مې خلاصه کړي زما ښځه نشته واده مې نشته دې بلا ورته ویل چې زه تیری یم زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کښېنم بادشاه به اعلان وکړي چې زما لور نه چا پیریان پاسول دا لور به ورکوم او باچهي کې به م څه حصه ورکړم به ته به راشي چې ما له دم راځي به چې زه تا وګورم د بادشاه لور نه به زه پاسم به ټیک شي تاله به یې په نکاح هم درکړي او بادشاه به بنګله او مزې به بلا تلې ده صاحبه د بادشاه په لور ناسته د بادشاه لور باندې اوس پیریان هله دمګري راولئ ملا راولئ دم کوي نه کېږي چې نه کېږي دی ورغلی چې صاحب ما سره د پیریانو اجازه ده بس دمولو سره به دا جوړی چې دی ورغلی دی بلا ورته ویلي دي چې رالې ویله ویل بس زه لاړم خو که په بل چا کېناستم نو بیا به نه راځئ هسې جنګ ځان نه د دوو دروازو نجومي جوړ کې تاسو په دې دغه ګورئ په دې دیوالونو باندې
دا د نجومیانو ایڈورټایزمنټ چې کیږي ګورئ په اسلام کې دا شته پیغمبر ویلی دی من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم څوک چې پالګر ته راغی او لاس یې ورته وښود او په ده پې یقین وکړو نو په ټکي کافر عزیزانو بادشاہ لور چې جوړه شوه ملا یې راوغوښته او نکاح یې ورته وتړلو یو بنګله یې ورکړه ځه مزه یې چرچې کوه دا بلا لاړه د وزیر په لور کېناسته چې په هغې کېناسته په هغې اوس پیریان شو وزیر راغی بادشاه ته وی چې د ستا زوم ستا لور نه هم پیریان پاسولي لږې منکر هم راولېږه بادشاه ورته ویل چې ورشه زړه کې خیال کولو چې د بلا سره خو ما وعده کړې ده چې که په بل چا کېناستې نه به درځم دا به اوس څه کېږي خیر ځه چې ورغلی دی بلا ورته ویلې چې ما چې تا ته ویلي چې په بل چا کېنم نه به راځي نو دی ورته وایي چې دې له نه یم راغلی چې تا د وزیر د لور نه پاس و دې له راغلی یم چې د کوهي نه هغه ښځه راوتې ده ما نه یې پوښتنه وکړه چې بلا چېرته ده نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لور هم ستا شوه خو چې ښځې ته مې ونه ښې هغه د کوهي په بلا اورېدلی که نه